هغه ځایونه چې په هغې کې سلام کولم مکروه دي او که چا سلام وکړه نو جواب هم ضروري نه دی. نو هغه زموږ علما مشهور ځایونه شپږ ویشت یادوي. شپږ ویشت ځایونه داسې دي چې په هغې کې سلام اچول نه دي پکار. اول نمبر چې څوک اودس کوي نو په هغه به سلام نه کوي ځکه هغه په دعاګانو د اودس کې مصروف دی، په درود شریف کې مصروف دی، په عبادت کې مصروف دی، نو ته به په هغه باندې سلام نه کوي. دویم نمبر چې څوک د قرآن کریم تلاوت کوي. دریم نمبر چې څوک په حمام کې. څلورم چې څوک خوراک کوي. پنځم نمبر چې جهاد کې مجاهد لګیا دی او جهاد کوي، جنگ کوي او ته دې وخت کې پې سلامونه کوي خو د هغه توجه راړی. شپږم نمبر چې څوک ذکر کوي. اووم نمبر چې حج ته ځي یا عمرې ته ځي او تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک، نو په هغه باندې به سلام نه کوي. اتم نمبر محدث څوک د حدیث بیانوي، نو چې چا حدیث بیانو مسله بیانوله نو هغه باندې به سلام نه کوي. نهم نمبر څوک چې د فقه کتابونه تکراروي، لکه طالبان تکرار کوي په مدرسه کې په جومات کې، نو ته به پې سلام نه کوي. دا لسم نمبر چې څوک واعظ کوي، تقریر کوي، نو هغه باندې به سلام نه کوي. یولسم نمبر چا چې تقریر ته غوږ ایښی، ادیره کې تقریر کېږي، جومات کې تقریر کېږي او خلکو ورته غوږ ایښی، نو په هغوی باندې به ته سلام نه کوي. دولسم نمبر دا یولسم. دولسم نمبر په دیارلسم نمبر په مدرس باندې به سلام نه کوي. څوک درس کوي نو په هغه باندې به سلام نه کوي. څوارلسم نمبر چې څوک اذان کوي نو مؤذن باندې به سلام نه کوي. پنځلسم نمبر چې څوک اقامت کوي نو په هغه باندې به سلام نه کوي او که دې وکړه هغه باندې جواب ضروري نه دی. شپاړسم نمبر څوک اودس ماتي ته ناست دی، تش اودس ماتي ته یا لوی اودس ماتي ته، نو په هغه باندې به سلام نه کوي. ولسم نمبر چې څوک قاضي دی او د خلکو فیصلې کوي، په قضا کې مصروفه دی، نو په قاضي باندې به سلام نه کوي. اتلسم نمبر څوک مونځ کوي، مونځ کې ولاړ دی، نو په هغه باندې به سلام نه کوي. نولسم نمبر چې څوک چیکاک کوي نو په هغه باندې به سلام نه کوي. شلم نمبر چې څوک دعا کې مصروفه دی، دعا کوي، نو په هغه باندې به سلام نه کوي. یویشتم نمبر چې ځوانه ښځه په هغه به سلام نه کوي. زمونږ او ستاسو زمانه کې که زړه ښځه وي نو په هغې به سلام نه کوي، ځکه دا دور الفتن دی. او دویشتم نمبر چې یو سړی ویده په هغه باندې به سلام نه کوي. درویشتم نمبر چې څوک فاسق دی، ګناه کوي خو په ګناه کې لګیا دی، مثلا ګیره کلی او سیګرټ څکي، چرس څکي، پوډر څکي، کنزا کوي، دروغو کې لګیا دی، دا ټول فاسقان دي. نو دغه په وخت د ګناه کې به ورباندې سلام نه کوي. څلېرویشتم نمبر په لیوني به سلام نه کوي. پنځه نمبر که یو ماشوم په چا سلام وکړي او یا یو سړی نیشه دی هغه په چا سلام وکړي نو د هغه سلام جواب ورکول ضروري نه دي. او شپږویشتم نمبر چې یو سړی سوال کوونکی بازار کې سوالونه کوي که نه او تا باندې سلام وکړي نو د هغه سلام جواب په تا ضروري نه دی. نو زموږ د علما شپږویشت ځایونه داسې وایي چې دغه ځای کې سلام کول مکروه دي او که چا وکړو نو جواب یې په تا باندې ضروري نه دی.